په هلمند کې څه باندې 40,000 ټنه انار راټول شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د انارو 19 ډولونه ښې پایلې او حاصلات ورکړي دي چې تر څه باندې 40,000 ټنه انار ترلاسه شوي دي. خو بل لور ته بیا بڼوال شکایت کوي چې د انارو د روزلو په برخه کې حکومت له دوی سره اړینه همکاري نه ده کړې. د دغو بڼوالو له ډلې څخه د نادعلي ولسوالۍ اوسیدونکي ګلاب شاه پژواک ته ویلي دي ډېر حاصل مو ترلاسه کړی دی خو څه وکړو چې هیڅ بازار نه لري. حکومت نه په دې او نه هم د روزلو په برخه کې همکاري کوي. دغه راز په دغه ولایت کې د میوه لرونکو کسانو ټولنې مشر احمدشاه پژواک ته ویلي چې په دغه ولایت کې د انارو 10 ډولونه تجربه شوي چې 19 یې ښه حاصلات ورکړي دي.